السلام علیکم ګرانو دوستانو. نن دوامه ویډیو دا ده چې څنګه تمرکز په مطالعه کې وساتو. اکثره ځوانان په دا کې مشکل لري، وایي کله چې مطالعه کوم شی مې په ذهن کې نه پاتې کېږي، بیرته راسه ایرسي او یا هم د مطالعې په وخت کې تمرکز د لاسه ورکوم. راځو د دې حل لاره به درته وایم. زه خپله د ګڼ شمېر رواني ستونزو سره مخ سوې یم، خوشبختانه بیرته ځینې جوړه سوې یم او اوس خپل ژوند ته په ډېر ښه توګه ادامه ورکوم. یو شی چې په تمرکز کې تاسو باید زده کړئ او عمل پر وکړئ هغه دا دی چې تاسو په مطالعه کې خپل تمرکز وساتئ. راځو د خپل تمرکز په مطالعه کې څنګه ساتو. د مثال په توګه زما په لاس کې دا کتابچه ده، زه شروع کوم درس وایم مثلا 3-4 لیکې مې وویلې، ښه مې سر په خلاصو چې څه مې وویلې. وروسته ماته یو فکر په ذهن کې راځي. موږ انسانان عموما په ژوند کې خپل د افکارو سره مقابله کوو. 4 ساعته موږ ته په ذهن کې افکار راځي او موږ باید اړوند فکر وکړو. خو کله چې موږ مطالعه کوو هم دا افکار موږ ته راځي، ځکه چې موږ انسانان خلاصون نه ځینې لرو. په ټوله نړۍ کې ټولو انسانانو ته د مطالعې پر وخت باندې د تمرکز مشکل راځي. راځو دا باندې خبرې کوو چې څنګه دا تمرکز وساتو. 3-4 لیکې دې وویلې، وروسته یو چورت درته راغلی، ته په چورت هم وایې او مطالعه هم کوې. وروسته متوجه کېږي چې اوه تر دا ځای پورې مې ویلې، اوس دا مې سو، د دې وروسته چې مې ویلې زده مې نه سو. نو اوس حل لاره یې څه ده؟ دا ده چې ته نور مطالعې ته ادامه ورکړې او وایې چې ولا په هغه مثال خلاص په دې مثال خلاص نه سو، مخکې ځه پر زغله. نه، په تمرکز ساتل راز دا دی چې کله تا داسې شروع کړئ، تا ته افکار رالل او متوجه سولې چې در دغه ځای پورې مې درس ویلی دی او تر دا ځای پورې نه یم په پوه سوې، بیرته شاته راځه. بیرته شاته راځه او بیرته خپل شروع کوه تر څو ته د تمرکز په دغه ډول کوي کې. زه خپله داسې یو قوي تمرکز لرم چې تاسو ته ووایم، زه چې درس شروع کړم یعنې 100 صفحې ووایم، بیرته د 100 صفحو راپور تاسو ته درکولی شم. دغه چې زه پر د مطالعه کې تمرکز لرم راز یې څه دی؟ راز یې دا دی چې زه شخصا کله چې مطالعه کوم متوجه سم چې ولا تمرکز ولاړی، نو بیرته یې د سره را شروع کوم. د سره چې را شروع کوم په عمیق فکر سره یې را شروع کوم. زه چې کله مطالعه کوم دا زما ټول چورت او ټول فکر او افکار د مطالعې اړوند دي. مثلا زه مطالعه وایم چې څنګه تمرکز وساتم. تمرکز دا چې وایم یې نو په فکر کې راولم چې دغه تمرکز مې ویلی، دغه رکب یې عملي کړم. یعنې د هر هغه شی چې وایاست افکارو کې بیرته د عملي کېدو جنبه ورته راولئ او هېڅ وخت دا کار به کوئ چې پر مطالعې وزغلئ. کله چې متوجه کېږي چې تاسو په دغه ځای کې سم مطالعه نه ده کړې یا تاسو ته افکار رالل او تاسو په پوه نه سولاست، بیرته یې له سره شروع کوئ. دغه کار که تاسو په مسلسل توګه اجرا کړئ، په د وخت په تېرېدو سره څه وخت وروسته به تاسو دې ته متوجه سئ چې تاسو ډېر قوي تمرکز لرئ او د دا توان به لرئ چې ډېر منظمه مطالعه وکړئ او یاد یې وساتئ لکه زه. مننه.